دا هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ عبیدالله چارهي ده. نو دلته راغلو، دا ځای مو وکته آبادي شروع ده، ولې د دې تر څنګ بیا دلته یو بل شی هم و. 278 نمبر کور لله الحمد د قمر بنسټ لخوا جوړ شو، ولې دا په هغه شکل نه دی لکه مخکې چې زموږ کورونه. دلته الحمدلله 2 اطاقونه، یو اشپزخانه، یو ورسره تشناب، نو کور څه ناڅه غټ شو. دلته هم یتیمان دي. تاسو ته دا ساحه خو معلومه وي چې څومره جنګونه تیر شوي، څومره شهیدان دلته ورکول شوي دي. باقي یتیمان کونډې بیخي بې اندازې زیات دي. تاسو کور دلته نږدې دی؟ بله. خپل کور دی دومره ښایسته دی؟ نه، خپل مې کور مې ټول د خټو دی. دی خو دهلیز دی او دغه هغه اوپن کچن چې ورته وایي که نه، خلاصه اشپزخانه. دا یو اتاق شو یا یو کوټه شوه، دا دی صحیح نه، او دا دویمه چې ده بله کوټه شو، دی دویمه کوټه، دی بدرف شو یا واشروم شو. ماشاءالله دا هم خلوی دی. نو الحمدلله ثم الحمدلله غټه خبر ده. دوستانو زو له خیره نور افتتاحګانې هم دي، نور کورونه مو هم جوړ کړي الحمدلله. یوازې په هلمند کې 10 دانې دغسې دې ته ورته کورونه دي. نو راځئ موږ سره په دې سپیشلي ټیم کې یو ځای شي تر څو پورې انشاءالله دنیا به هم ښي، آخرت به هم ښي. الله مو خوشحال لره. السلام علیکم.